السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت ما همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته په دې ویډیو کې د قرآن عظیم الشان او د الله جل شانه د دوو اسماء مبارکو یو ډیره خاص او ډیره عالی شانه وظیفه بیانوم. زما عزتمندو، دا وظیفه د غرونو د پاره ده چې هغوی بیروزګار دي، د هغوی څه کاروبار او روزګار نشته، هر قسمه کوششونه کوي او د هغې مطابق علم او تعلیم ورسره هم برابر وي، خو لیکن باوجود د دین هم دوی ته جاب او نوکری نه ملاویږي. نو دا وظیفه دیو کی کریم رب ورته نوکری ورنصیب کی. زما عزتمندو، بعض زمونږ خویندې دا خبره کوي چې زه د خپل خاوند دپاره یا میندې دا خبره کوي چې زه د خپلو بچو دپاره ډېرې وظیفې کومه چې کاروبار او روزګار ورته ملو شي، خو هغه وظایف کار نه کوي. نو داسې خویندو دپاره پکار دی چې دا وظیفه دی د خپل نارینه دپاره وکړي. انشاءالله تعالی ضرور به الله جل شانه ژوند بدل کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې تاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، یا تاسو وظیفې په باره کې څه معلومات حاصلول غواړئ، نو زمونږ کال اپریټر سره تاسو په دې واتساپ نمبر باندې چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، په دې باندې تاسو هغه سره رابطه وکړئ. کله چې تاسو هغه شرطونو مطابق برابر یی، نو د دې نه پس به هغه تاسو ته زما واتساپ نمبر درکړي، نو د هغې په ذریعې سره تاسو ما سره رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، دا نن چې زه تاسو ته دا کومه وظیفه بیانوم، دا وظیفه د حسبنا الله ونعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو وظیفه ده. الفاظ خو زما عزتمندو ډیر مختصر دي، لیکن ډیر لوی طاقت په دې کې پروت دی. زما عزتمندو، د دې کلماتو مبارکه او معنی دا ده چې کافی دی زمونږ دپاره الله تعالی چې ډیر ښه کار سموونکی دی. زما عزتمندو، دا داسې کلمات مبارکه دي کله چې ابراهیم علیه السلام نمرودیانو په اور کې غورځولو، نو دا کلمات مبارکه ویل، الله جل شانه هغوی ته د اور نه نجات ورنصیب کو. دغه رنګ زما عزتمندو، ټولو صحابه کرامو هر مشکل وخت کې، هر پریشانه وخت کې دا ورد وظیفه کړې ده. نو زما عزتمندو، که چېرې تاسو هم د مصیبت نه، د تکلیف نه نجات غواړئ، نو دا وظیفه تاسو وکئ. الله جل شانه به د ستاسو دپاره ټولې مخې راکولو کي او داسې اسباب به الله جل شانه د ستاسو دپاره برابر کي چې تاسو ورته حیرانه پاتې شئ. دغه شان زما عزتمندو، د یا وارثو معنی ده د هر څه میراث اغشتون کیا. زما عزتمندو، د دې مطلب دا دی چې دا هر څه د الله رب العزت دی او د دې هر څه اصل مالک د الله رب العزت دی. او د یا نصیر و معنی ده مدد کون کیا. به هر حال زما عزتمندو، د ستاسو په نوکرۍ کې یا په کاروبار کې رکاوټ مخې ته راځي، د ستاسو کاغذونو کې مسله وي، د هغې دپاره تاسو پریشانه یئ، یا په انټرویو کې درته کامیابي نه ملاویږي، نو د دې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. اوس زما عزتمندو، راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده زما عزتمندو چې دا وظیفه به تاسو یا د سحر مونځ نه پس کوئ یا به د ماسخوتن مونځ نه پس کوئ.
دا رنګ زما عزتمندو دا وظیفه و تاسو 11 ورځو پورې جاری ساتئ. که 11 ورځو کې تاسو کار برابر شو نو خدا، که 11 ورځو کې تاسو کار برابر نشو، حاجت مو پورا نشو، مقصد مو تر سره نشو، نو بیا به 21 ورځو پورې دا وظیفه جاری وساتئ. که 21 ورځې پورا شو تاسو مقصد تر سره نشو، نو بیا به 40 ورځو پورې دا وظیفه ته جاری وساتئ. ان شاء الله تعالی 40 ورځو کې دنه ضرور الله جل شانه تاسو لپاره اسباب مهیا کوي. به هر حال زما عزتمندو کله چې تاسو د سحر منځو کو یا د ماسختر منځ تاسو کو نو په خپل ځای باندې به تاسو کې نه دا ټولو نه مخکې به تاسو 11 پیرې درود شریف وایي. کله چې مو درود شریف ولوستو نو بیا و 343 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو، حسبنا الله ونعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو، دا به 343 پیرې ولولئ او بیا به 11 پیرې درود شریف ولولئ. کله چې مو زما عزتمندو دا وظیفه مکمل کړله نو بیا به د دعا دپاره لاس پورته کوئ او دې طریقې سره به تاسو دعا وغواړئ. یا الله زه تا ته د ستا نومونه وسیله کوم، یا الله تعالی زه تا ته ستا نومونو په ذریعې سره رجوع کوم. یا الله زما لارې اسانې کې، یا الله مال وافره رزق را نصیب کې، یا الله زما د دشمنانو نه زما حفاظت وکې، یا الله زما زړه کې سکون پیدا کې، یا الله ما ته د دې قرض نه نجات عطا فرما کې، یا الله تعالی زما مشکل آسان کې. زما عزتمندو د هر دعا نه مخکې به یا الله تاسو وایي او بیا به د هغې نه پس دعا کوئ. ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور الله جل شانه ستاسو ژوند کې عظیم الشان انقلابات راولي او خوشحاله به الله جل شانه ستاسو په ژوند کې را پیدا کړي او هر قسمه غمونه تکلیفونه پریشانی دا به الله جل شانه د ستاسو نه ختم کړي. رزق حلال دروازې د نوکری هغه دروازې منپسند نوکری به الله جل شانه تاسو ته درکړي. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ما اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.